الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. زما عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو، مخکی پروگرام کی سیرت دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ داغی تذکرہ من کولا چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره سکم سلور کال تیر کړي وو، خو په دې سکم سلور کالو کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دومره علم یاد کړو چې دا نورو صحابو د هغې نه دغه علم نو یاد کړی، او دا خصوصیتو د ابو هریره رضی الله عنه. بیا دا خبره مونږ بیانه که چې ابو هریره رضی الله عنه ډیر په سخته تنده او لږه کې علم طلب کولو، د علم سره شوق. ابو هریره رضی الله عنه د علم سره ډیر بېحده شوق او دارنګې د هغې دپاره ډېر غټې قربانیانې کړې وې. خپل ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، وی طلب د علم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې ما حاصل کړی دی، نو د هغې وجه اصل کې دا وه چې یو خو به د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره زه شپه ورځ وم، په مسجد النبوي کې به وم، اصحاب صفه او طالبانو کې وم، او شپه ورځ به مې د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه علم یادولو، او نورو صحابو هغوی به خپل تجارتونه هم کول، علم به م یادولو. کله به یو ورځ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکو، بله ورځ به دنیا له ورکه. لکه عام امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح البخاری کې باب تړلی دی، او دا روایتونه یې راوړي په هغې کې چې باب دی په بیان د نمبرواري په علم کې، چې علم کې به نمبرواري کې چې یاره یو ورځ دنیا له، بله ورځ چې دی علم طلب کولو دپاره. او بیا روایت راوړی د عمر بن خطاب چې یو ورځ به انصاري صحابي تلو، علم به یې د رسول الله وسلم نه یادولو، او بله ورځ به زه تلم ما به د رسول الله وسلم نه علم یادولو. یو ورځ به هغه دنیا کار کولو، بله ورځ به ما کولو. نو د هغوی طریقه دا وه. او ابو هریره وایي رضی الله عنه چې زه به شپه ورځ ما علم حاصلولو. دویمه وجه خپله ذکر کوي د علم، چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خپله وویلې چې ابو هریره که څوک دلته یو څادر خور کي او زه به یو حدیث بیانوم او بیا به د هغې نه وروستو ځان پورې جوخ کي، الله به ترې هېڅ کله خبره نه یېروي. ابو هریره رضی الله عنه وی ما څه څادر و زر مې خور کو، رسول الله سم حدیث بیان کو تر څو پورې چې بیانولو، او بیا ما هغه ځان پورې جوخ کو، د هغې نه وروسته هېڅ کله ما نه یو حدیث یو خبره نه دی راشوې. دا معجزه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ابو هریره رضی الله عنه له الله یو دغه منقبت ورکولو، دی وجې نه ورته ډېر روایتونه هغه یادو. ابو هریره رضی الله عنه درېیمه وجه دا ذکر کوي، یو ورځ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، اے د الله رسوله څوک به نیکبخته وي د خلکو نه
ستا په شفارس چې ورځ د قیامت باندې ستا شفارس به چا دپاره فایده ورکوي ما نه شفارس باندې به څوک نیکبخته کیږي نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابو هریره ما ګمان کولو چې ستا نه علاوه به بل څوک دا تپوس مانه نه کوي او د هغې وجه دا یې وښودله چې من حرصک ستا حرص دی په علم کې نو ما دا تپوس به د ابو هریره نه علاوه بل څوک نه کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا اله الا الله کلمې په اخلاص سره ویلي زه به په ورځ د قیامت شفارس کوم ابو هریره رضی الله عنه د طلب سره ډېر حرص علم سره زیات تعلق حرص په حاصلولو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر احادیث یاد کړي دي دا فایده تی مونږ ته معلومه شوه چې ابو هریره رضی الله عنه په علم طلب کې څومره سختي تېرې کړي ولږه تنده لکه عام مخکینو درسونو کې چې مونږ بیان کړه د الله دپاره څومره قرباني کړې ده علم یاد کړی دی او دا صحابه ټولو طریقه وه چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغوی به دا علم یادولو او دې علم دپاره کوششونه کول او یو حدیث پسې به یې سفرې کولې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه نوم تاسو اورېدلی دی یو حدیث دپاره یو میاشت سفر وکړو او ډېر مختصر حدیث مونږ په یو پروګرام کې څومره ډېر روایتونه یاد کو او څومره ډېر احادیث یاد کو څومره ډېر علم یاد کو بغیر د څه سفر نه الله داسې موقع مونږ ته راکړي دي او هغه یو سفر یو میاشت مزل یو حدیث او حدیث موږ نه دی لنډ حدیث چې الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه دومره مختصر حدیث جابر رضی الله عنه شپږ میاشتې سفر شام ته کړو عبدالله ابن انیس نے یو حدیث صرف یادولو مسح علی الخفین د علم طلب کې هغوی دومره سختي کولې زما عزتمندو په کار د مونږ او تاسو له هم چې دې علم طلب کې خپل ځانونه خپل وختونه خپل مالونه دا ولګو د علم حاصل کو په مسله باندې ځان پویو کو خیر دی که یو وخت خوراک زمونږ وروستو شو هغه به وروستو کو مونږ پروګرام دی دا اورو دا درس دی اورو دا رانه قضا نشي دا علم رانه لاړ نشي د دې طلب کول ځکه د ابو هریره رضی الله عنه سیرت بیانولو مقصد زموږ دا دی چې د هغې صفتونه به ځان کې راولو ابو هریره رضی الله عنه د علم سره داسې شوق ذهانت د ابو هریره رضی الله عنه دې ذهانت الله ورکړو چې مروان بن حکم دا راووښتو او د پردې نه اخوا یو کاتب کېنولو او کاتب ته یې وویل ته به لیکل کې چې څه ابو هریره کوم روایتونه وایي هغه به لیکي بیا ابو هریره ته ویل ما دې دپاره راغوښتلی چې مونږ ته یو څو روایتونه ووایې نو ابو هریره رضی الله عنه ورته روایتونه بیان کړل چې کله روایتونه ورته بیان کړل و یو کال بعد مروان واپس رالو او راوی غوښتلو او دی ورته وویلې چې ابو هریره یو کال مخکې تا مونږ ته روایتونه احادیث بیان کړو هغه روایتونه اوس دوباره مونږ ته بیا بیان کا او مروان وایي کوم هغه خط کاتب چې کوم روایتونه لیکلي وو هغه یې مخې ته کېښودلو ابو هریره نه د یو کال مخکې روایتونه چې د دې په محل کې د هغې تپوسونه یې ترې وکړل ابو هریره رضی الله عنه لفظ به لفظ ټکي په ټکي کوم روایتونه چې یو کال مخکې بیان کړي وو هغه یې هو به هو مکه شان بیان کړل او مروان به دې خط ته کتل چې یو خبره خو بدله نه ده خپل ابو هریره رضی الله عنه وایي چې ما نه چرته یو روایت هېر شوی نه دی اگر چې ما به یادولو کوشش هم کولو د هغې تکرار به مې هم کولو دا د ابو هریره رضی الله ذهانت و
ابو هريره رضی الله عنه د علم سره شوق سره سره او دی خسته ذهن ذهانت سره سره عابد د الله هم و د الله بندگی کوونکی انسان و ابو هريره رضی الله عنه داسې عبادت کوونکی انسان و چې وایي ټوله شپه به کور کې ترتیب مقرر کړی او دا به ویلې چې دې وخت کې ښځې ته اهل ته به وویل چې ته به عبادت کې بیا به دومره ساعت وروستو فلانې عبادت کوي بیا به فلانکې کوي بیا به زه کوم ټوله شپه به په کور کې داسې یو ترتیب جوړ کړی د الله بندگی د الله عبادت هغه به ډېر زیات کولو ابو هريره رضی الله عنه کې یو عمل دا هم و چې تسبیحات د الله به ډېر بیان وویل او د هغې وجه دا وه چې حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه وایي یو ورځ ما بوټي کرل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ابو هريره د دې نه غوره عمل درته نه ښیم چې په جنت کې خپل ځان دپاره بوټي وکرئ نو ما ورته د الله رسوله ولې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا کلمات تسبیحات وایه په جنت کې به په یو تسبیح باندې یو بوټی هغه نال کیږي وی بیا به ابو هريره رضی الله عنه دومره تسبیحات ویل دومره تسبیحات چې ابو هريره رضی الله عنه به زر کرت تسبیحات ویل هر ورځ دا ډېر ګران کار دی ځکه چې یو تسبیح دی وویله یو بوټی په جنت کې دی نال کو خو عزتمند دلته یو فایده واوره دا بوټي نال کول په سبحان الله الحمدلله الله اکبر سره دا خو آسان دي خو د هغې حفاظت کول دا ډېر مشکل کار دی ځکه بوټي به نال کې خو د هغې به خیال ساتي هوا یې دنه لړه نه کي طوفان راشي دنه خراب نه کي دغه شان انسان چې کله دا کلمات وایي دې سره سره به ژوند داسې ژوند تیروي چې په هغې کې ډېر خواهشات او ډېرې وسوسو د شیطان نه ځان بچ کوي دې دپاره چې د ونو حفاظت به کوي دا نه چې دا کلمات هم وایي او سره د دې نه داسې کارونه کوي چې د هغې د وجې نه د هغې دا ونې ختمیږي او ونې غذارېږي نو ابو هريره رضی الله عنه ډېر عابد انسان و تسبیحات به هم ډېر زیات ویل ذکر اذکار به هم کولو او په عبادت کې یو بل عبادت چې دعاګانې دي هغه به یې ډېرې زیاتې غوښتلې ابو هريره رضی الله عنه باره کې راځي وایي داسې دعاګانې به یې غوښتلې شاګرد وایي یو ورځ زه ناست ږیرې سپینه شوې وه او ګناهونه یې یادول چې الله د فلاني ګناه نه مې بچ کړي فلاني ګناه نه مې بچ کړي الله فلاني ګناه نه مې بچ کړي دې ګناهونو نه ځان دپاره دعاګانې غوښتلې چې الله د دې ګناهونه مې بچ کړي وایي ما ورته وویلې ابو هريره ته صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ملګری د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د هغه ملګرتیا دې کړې ده او دارنګې د هغې سه ټول عمر تیر کړی دی د هغه نه د علم حاصل کړی دی عابد انسان یې د الله نه یریدونکی انسان یې ابو هريره ته داسې عجیبې دعاګانې کوي چې الله زنا نه مې بچ کړي غیبت نه مې بچ کړي نو ابو هريره رضی الله عنه ډېر عجیبه خبره وکړه دی ویلې چې تاسو ته پته ده شیطان زموږ په باره کې قسم خوړلی دی او کلک قسم یې خوړلی دی چې زه به د انسان ته مخکې نه وروستو نه د هر طرف نه راځم او دا به ګمراه کوم دا به خطا کوم نو یو طرف ته که مونږ بېغمه شو او غافله شو شیطان زمونږ دپاره قسم خوړلی دی هم پرېږدي نه په یو حالت کې مونږ نه پرېږدي خو چې مونږ نه پرېږدي نو څنګه زه بېغمه شم او څنګه د الله نه مدد نه غواړم ابو هريره رضی الله عنه په صفاتو کې یو بل عجیب صفت چې هغې ته شکر ماده وایي شکر گزار بنده عابد
عبادت سره سره شکر به د الله ویستلو او داسې شکر به یې ادا کولو وی هر وخت به چې الحمدلله ټول صفتونه خاص الله لره دي چې مونږ مسلمانان پیدا کړي او الله له شکر دی چې اسلامي د زندګۍ د معاشرې د اصلاح دپاره یو عظیمه نظریه او منهج ګرځولی دی او الحمدلله بل چې ښه دی الله مونږ له نعمتونه خپل را کړي دي ډېر شکر به یې ویستلو او داسې شکر ګزارو چې کله به وایي هغه مال ورته رالو د دنیا نو په هغې به شکر ویستلو دا به یې ویلي چې داسې وخت هم په ما باندې راغلی دی چې د سختې او لږې او تندې د وجې نه زه مسجد النبوي کې پروت وم بیهوشي به په ما باندې راله او دارنګې سخت حالت به په ما باندې رالو اوس الله له شکر دی چې رب العالمین ما له دومره نعمتونه راکړل چې زه د هغې شکر څنګه ادا کړم د وجې نه شکر چې انسان ادا کوي الله ولې نعمت هم سوا کوي قرآن کریم کې الله دا خبره ذکر کړې ده لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله که شکر هم ویستلو نعمت بدله زیاد کم فضیل ابن عیاض رحم الله وی چا چې شکر په ژبه سره ویستو زړه سره یې تصدیق وکړو لم یستتم حتی یره الزیاده لا به یې دا حمد پوره کړی نه الله بوله نعمت سوا کی لئن شکرتم لازیدنکم الغرض دا ابو هریره رضی الله عنه یو شکرګزار بندو او د رب العالمین نه به هر وخت شکر ادا کولو هر نور صفات د ابو هریره او د هغې د زندګۍ څخه کومې تړلې خبرې انشاءالله په آینده پروګرام کې به هغه بیانو الله دې د ابو هریره رضی الله عنه ته ښایسته صفتونه موږ او تاسو کې پیدا کړي وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین